بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند په ناخوالو باندې برلاسي وي. زه جبار نافع یم او تاسې د اعظم نیوز څخه زموږ دغه ګورئ. وړمه ورځ د کابل د ولایت مقام په یوه خپره کړې اعلامیه کې وویل چې د عاشورا مراسمو د ترسراوي په پار د کابل په بېلابېلو ولسوالیو، واټونو او ښاري سیمو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او په ځایونو کې خاص عسکر ښکارلي دي چې د اهل اقلیت د عاشورا منځني مراسم کې ترسره کیږي. همداراز په دغه خبرپاڼه کې راغلي و چې د کابل شیخ خالد په خپله هم د عاشورا د مراسمو د ترسراوي په موخه په مرکزونو، جوماتونو او سقاوخانو باندې ګرځېدلی دی او خلکو ته یې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی دی. راغلي د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې وګرځېږو او تاسو ته د خپلې کامرې له سترګې چې آیا رښتیا هم دغه امنیتي تدابیر نیول شوي دي او که څنګه، او که نیول شوي دي د عاشورا لمانځو خلک چې د عاشورا د مراسمو عزاداران دي څومره له دغو اسانتیاوو برخمن دي. بیا مرکلی درنو لیدونکو د شهید مزاري څلور لارې ته راغلی یم او د ازادارۍ یا د اهل تشیع ورونو د ازادارۍ د مراسمو یو تن خادم کاکا موږ څخه دلته ولاړ دی. د سره به بحث کوو چې دوی ته په تیر کې کوم مشکلات وو، اوس ورته کوم مشکلات دي، کومې لاسته راوړنې هغه وخت اوس ورته کومې دي او په ضمن کې په څه رقم فضا کې سږ کال دوی چې دی د خپل د ازادارۍ مراسم ترسره کوي. سلام. مننه باشین. اسم شما چیست؟ اسم محمد ایسا است. محمد ایسا صاحب، کاکا امی مراسم عزاداری امسال چه قسم ارزیابی میکنین از نگاه مذهبی، از نگاه امنیتی؟ از نگاه مذهبی و از نگاه امنیتی هیچ کدام تهدید، هیچ کدام ممانعت چیزی نداریم. از طرف امارت اسلامی برای شما کدام آمادگی گرفته شده برای شما؟ نگاه امنیتی بله، این نیروهای امنیتی را از شب که ما اینجا کپار آماده کردیم، 12 بجه شب که ما کپار بسته کردیم، ساعت 3 بجه که ملازم داریم نیروهای امنیتی رسیدن اینجا و نظم قل شب رو داریم جمع کردیم و پیرام میکنه گزمه میکنه. ما شب تا ساعت 11 شب یا 12 شب که ما بیدار هستیم بعد ما قرار خواب هستیم اینجا، چون روز ما کار میکنیم شب نارام میشیم. اینا نمونه در هر کنج در هر جای ما پیردار هست اگر هم کار است کنیم. بعضی از دوستا شکایت داشتن که میگه که کدام سقاخانه های ما که بود یا کدام مراکز ما به خاطر چی بود یا ما پل میزدیم اونا را امسال سر ما کم کرده و بعضی از مساجد ما که زیاد بود دور سر ما کم کرده به خاطر میگه که ما از خود دلایل داریم. به نظرتان این کار چه قسم است؟ او خود دلایل امنیتی است، شاید که نیرو رسیدگی نکنه یا هر مشکلی که مشکل خود دولت ماست. اینا بعضی جاهایی که سقاوخانه‌ها ضرورت نبود اونا رو مردم هم راضی نبود. همین شورای علمای خود اهل تشیع هم به مشورت اونا یک تعداد محدودیت ها هم چیزا محدود کردن که اینا جایی که ضرورت نیست، عبور مردم کم است. او خود سقاوخانه رو که میزنه که مردم یک چای و نظر بده وقتی که اونجا هیچ کسی تردید نداشته باشه او بدرد نمیخوره که 4 نفر اونجا مصروف شود. از شما خودتان میدانید کاکا که امارت اسلامی و زماندارای امارت اسلامی کلشان مردم مذهبی هستند. وقتی ها حاکم شدن بر افغانستان گروه‌های گوناگون میگفت که در افغانستان قیودات مذهبی خواهد آمد به اهل تشیع و بر دیگر اقلیت ها. بر نظر شما آیا کدام شاهد کدام قید و شرطی هستین از طرف دولت؟ تا فعلا نخونه. این امی رقم که ما سالهای قبل هم بودیم، ما 12 سال است که می کارم است. سالهای قبل درست است از خاطر که به حساب انتظار زیافتر بود، یک ذره تهدید امنیتی بود سر ما، ترس میخوردیم، شبانه ما خود ما پیرام میکردیم، خود ما گزما میکردیم. اینو پارسال ما راحت بودیم، امسال به حساب 2 سال ما راحت هستیم از نگاه تهدید امنیتی کم شده سر ما. دیگه کدام قیودات سر ما نامده. یک سوال کوچک دیگه کاکا که در بخش مذهبی چون مذهب‌های گوناگون در افغانستان زندگی میکنه، اهل تشیع برادرای اهل تشیع در ایران هم زندگی میکنن، در پاکستان هم هستن، در بنگلادش و در سریلانکا و دیگر کشورهای جهان هم هستند. وحدت مذهبی در افغانستان چقدر است؟ وحدت مذهبی در افغانستان اینا تو مذهب است. یک تشیع یک قسمون است. اونو داریم بسیار کم است. او در حساب در قطار در شمار نمیاد.
فضل خدا ما از ما و شما افغانستان ما و شما دو مذهب است. عیسوی ما و شما نداریم، عیسوی نداریم، موسوی نداریم، یزدی چیزا خلاصه. فقط دو مذهب داریم، یکی بودایی که بحث دو مذهب است، یکی مذهب اهل تسنن و یک مذهب تشیع. در بین ازیا از وحدت چقدر شما راضی هستید؟ یعنی در مسجد ما خود ما در حساب در تکای ما میاین، در تکای میریم، در مسجد ها میریم، نماز ما یک جای است، جماعت ما یک جای است. این فرق تاول کس نکرده و نمیتونه کنه. این درست است، تبلیغات دشمن ها هستن، میخواهند دامن بزنن، مگر نه در طول از اول تاریخ تا حال سر ما شده. اون تا ما و شما که ما خود ما که قبول نکنیم که نه ما امیر هستیم و هستیم، یکیستیم، خدای ما یکیست، پیغمبر ما یکیست، قرآن ما یکیست، یک مذهب ما دوتاست. مذهب انتخابی است، درست است. این خودم ما جعفری هستم، در طریق خدای خود عبادت میکنم. تصنع ما در طریقه خود کنم، طریقه فرق در طریقه میکنم، فرق هم نداره. و در ضمن ما یک وحدت مذهبی هم داریم. کاکا بسیار زیاد تشکر کنم. وحدت ما هست، خدا مشکلی نبودنی هست ان شاء الله. بعد از این آرزو دارم که همین رقم که هست همین رقم دوام پیدا کنه تا قیامت. خوش باشی کاکا، تشکر، زنده باشی. سلام برادر، خوب هستی؟ اسم شما چیست؟ من مصطفی رضایی هستم. خب کمک بلند صحبت. مصطفی جان، پیش از این در سالهای قبلی جاگه است مراسم عزاداری شما داشتین، از نگاه مذهبی، از نگاه امنیتی چیز مشکلات بود برای شما؟ نه خیر نه، من جا داره تشکر کنم از امارات اسلامی که ما فضل خدا نه سالهای قبلم کدام مشکل نداشتیم، فعلا هم نداریم. یعنی از نگاه امنیت کدام مشکل برتان مواجه نبود پیش؟ نه خیر نه. من لیدونکو دلته راغلی وو د پولې سوخته په ساحه کې د ابازر غفاري په نامه باندې د اهل تشیع ورونو یو مسجد دی او د هغوی یو مذهبي مشر زموږ سره یو مولانا صاحب ولاړ دی. د سره خبرې کوو چې د سږني کال دغه د عاشورا مراسم او یا هم د محرم د لسمې لپاره چې کوم آمادګۍ یا مذهبي تکیهخانې دوی جوړې کړي دي، په دغه برخه کې دوی د کومو مشکلاتو سره مخ دي او په ضمن کې دوی ته کومه اسانتیاوې برابرې شوي دي. نو د دې سره غږیږو چې څه وایي. السلام علیکم مولوی صاحب. علیکم السلام و رحمت الله. اول اسم شما چیست؟ اسم ارجان احمدی است. مولوی صاحب چند دو سه روز پیش والی کابل شیخ صاحب خالد درباره امنیت گفت که به خاطر عزاداری ده محرم به خاطر برادرای اهل تشیع که در ولایت کابل وضع امنیتی را برقرار کرده و سایر از ولایت کس پوشش امنیتی داده. شما از این امنیت خوش هستین یا راستی کدام دستاورد است در این بخش براتان؟ تشکر.
بله خوب است الحمدلله. از لحاظ امنیتی مشکلی وجود نداره. ما تا هنوز شاهد کدام مسئله ضد امنیتی نبودیم. از این جهت خوب است. در این نزدیک است گفت که کدام قیودات مذهبی که بود پیش ما کوشش کردیم که او را از بین ببریم و با برادرای اهل تشیع فضای آزاد و آرام آماده سازیم تا یا امی مراسم ده محرم یا عاشورا که است این را برقرار کنند. چه قسم از فضا براتان مساعد است؟ ببینید همچنانی که در اعلامیه های رسمی امارت اسلامی آمده است، اینا آزادی اهل تشیع را اعلام کردن و بر این اساس ما از این جهت تقدیر تشکر داریم و راستین حق است که باید در نظر گرفته شود که در نظر گرفته شده است. تا ما یک خواهش هم داریم که برای کسانی که مثلا مسائل امنیتی اجرا میکنن در این نام بیشتر گفته شود که بر اساس همون چیزی که اعلامیه رسمی امارت اسلامی است مطابق با عموم با مردم برخورد میکنن. یعنی از گفته شما چون مطلب گرفته میشه که مطابق اعلامیه رسمی امرای شما برخورد نمیشن؟ در بعضی موارد دیده شده است که پرچم ها پایین شده. بعد اینا را که دوستا در جریان گذاشتن باز بزرگا گفتن که اینا کارهای خودسرانه بوده. منظورم این است که جلوی همچون خودسری های گرفته شود بهتر است. و در ضمن کدام یعنی پیش کدام مشکلاتی که بود در دوره‌های قبل هر وقت از خود یک مشکل داره امرای دستاورد خود در این وقت کدام مشکلاتی که پیش بود رفع شده تا اندازه؟ مهمترین مشکلی که قبلا وجود داشت مسئله دغدغه امنیتی بود. بله. که ما حقیقتا از چندین روز پیش از برگزاری مراسم محرم دغدغه خود داشتیم. الحمدلله فعلا این مشکل وجود نداره. ما از امنیت خوش هستیم. منتها ان شاء الله در قسمت همین آزادی هایی که برای اهل تشیع در اعلامیه رسمی امارت اسلامی افغانستان گفته شده ان شاء الله امور تطبیق شود خیلی خوش میشه. تشکر. باز اگر کدام پیام خاص دارین با پیام خاص ما است که عاشورا و مراسم عاشورایی در حقیقت برای تقویت اسلام است، برای حفاظت از قرآن است، چون قیام امام حسین علیه السلام برای حمایت از اسلام بوده، از ارزش‌های اسلامی بوده و سعی شود که از این فرصت برای وحدت بین مسلمین، اتحاد بین مسلمانان افغانستان ان شاء الله استفاده شود و هیچ کسی حق این را نداره که خدای نخواسته از همچون فضای سخن نفاق آمیز بزند یا در بین مسلمانان تلاش کنه که نفاق ایجاد کنه. و پیام ما برای همه مسلمانان مخصوصا برادران اهل تشیع است که از این فضا بیشتر استفاده بکنن تا وحدت و اتحادی که الحمدلله بین شیعه و سنی در افغانستان هست این تحکیم شود. به نظر شما با دیگه سایر کشورها را که امرای افغانستان مقایسه کنیم امی فکر کنم وحدت مذهبی در افغانستان ضعیف است؟ یکی از امتیازاتی که واقعا میشه گفت همین مسئله است. در افغانستان الحمدلله هیچ گونه تضاد بین فرق اسلامی مخصوصا تشیع و اهل تسنن وجود نداشته. اینا پشت سر همدیگر رفتن در نماز جماعت شرکت کردن و این بسیار خوشایند است و ما به همین جهت است که عرض ما است که تلاش این بیشتر شود، آسیب نکنه ان شاء الله. تشکر مولوی صاحب که برای ما صحبت داشتید. تشکر. لیدونکو اوس دلته راغلو د بازار په مخه کې ډېر زیات دغه اهل تشیع ورونه ګرځېږي. دا یو د غزني اوسېدونکی مې پیدا کړی د سره به مرکه وکړو. په ټوله کې دغه ټوټلي امنیت چې کوم دی د دوی دپاره چې کومه فضا برابره شوې ده او د دوی د آمادګیانو په اړه به ځینې خبرې ورسره ولرو. سلام بیادر، اسم شما چیست؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کمک بلند صحبت سید مصطفی از ولایت غزنی. خب بیادر، امسال با عاشورا نزدیک از چند روز برش مانده.
امنیتی مسئولین امنیتی که از کلش در شهر پراگنده هستند و به خاطر امنیت بیادرای اهل تشیع که مراسم عزاداری خود در ده محرم اجرا کنند. چقدر خوش است از این؟ والا 3 روز در روز عاشورا ده محرم مانده. از امنیت مجاهدین امارت اسلامی خوش هستیم. مگر چند جایی که ما میخواستیم هر سال دروازه دیم، سقوخانه دیم، اونوار اجازه نداد. این دینی یک ذره چی شدیم دیگه، در امنیتشون خیر ببینن. دیگه تو قیودات مذهبی خو براتان نیست، دیگه کدام مشکلات غیر از این یگان دروازه و خب جای چی هستن نه او را باز ما هم در جریان شدیم گفتیم که چه قسم مشکل است شما مردم نماندین. گفت که به خاطر امنیت مردم است، چون سقاوخانه زیاد شوه باز امنیت گرفتن از او سخت میشه، خدا نخواسته کدام فاجعه رخ نده. با جز از او کدام قیودات مذهبی کدام گپ کدام سخن خو به خاطرتان نیست؟ نه خیر نه خیر ما اصلا خوش هستیم از الله. در غیر از او فضا براتان چقدر مساعد است تا شما امور رسوم مذهبی تان کس کور اجرا نمایید؟ بسیار زیاد دیگه. ما حالا شکر خوش هستیم مجاهدین آمده، یک ذره آرامی شده، صلح شده، حالا میتونیم دل جمع عزاداری کنیم و امنیت‌های ما را خیر ببینن گرفتن. اگر فکر کنی یک صحبت کلان از پیش که بود ما و شما از یک طرف عزاداری داشتیم مراسم مذهبی بود، از دیگر طرف میگفتیم که امنیت و خدا نخواسته این ماین و این امسال خازو گوشای ما بیغم است. باز صحبتی بود که مردم بعضی از رسانه‌های که از خارج نشرات میکنن میگفتن که به بیادرای اهل تشیع قیودات وضع شده، برای زو مشکلات مواجه است، برای زو نمایندگی از زو کس گفته است که شما مثلا عزاداری مراسمش پیش چیزی او چیزا خونیز در حقیقت نه شما خودتان شاید اینی هستین در شهر کابل. بله اوتون خونیز خو مگم از 20 مسجد 6 مسجد عزاداری اجازه داده و امنیت گرفته دیگه گفته نگیرن. کدام مساجدی که شما را گفته که نمانی از او عزاداری داشته باشه باز از او امنیتش پس گرفته؟ یعنی این مربوط به این میشه که برتان گفته است که نمایندگی از این میکنه که شما اونقدر فعال باشی که چقدر ما امنیت تان گرفته میتونیم. بله این خود از یک هماهنگی است که دولت امرای شما داره. خیر دلته درنو لیدونکو دغه مرګري لاس کې دغه شیان هم تاسو تخکاریږي چې دوی ځانګړي هغه مذهبي دغه دي چې دوی ور باندې خپل هغه آزاداری تر سره کوي او تاسو په خپل د خبرو کې مو اوریدل چې موږ ته کوم قید نشته دی، کوم شرط راته خودل شوی نه دی. یوازینی مشکل چې دوی یادونه کوي او وایي چې دلته د تیرو کلونو په نسبت باندې زمونږ ته جماعتونه او زمونږ هغه سقاوخانې یا هم هغه ځایونه چې موږ پکې په خلکو اوبه او نوشابې وشو را باندې کمی کړي دي. خو بیا بیرته امنیتي مسؤلین وایي چې موږ د هغه عمره سقاوخانو او مسجدونو جواز ورکړی دی چې موږ امنیت تامینولی شو او کولی شو چې د هغه د امنیت په ټیګښ کې فعال اوسېږو. درنو لیدونکو دلته یو دوکاندار دی چې د اهل تشیع ورونو دغه مراسمو اړوند ځینې توکي جاینمازونه او پردې او دغه شیان خرڅوي. په ټوله کې دغه مذهبي پلورنځي ته راغلي وو. د دوی سره به غږېږو چې د دوی سودا سږ کال څنګه ده، ځکه د دوی دغه سودا ټوله په دې پورې اړه لري که چیرته مذهبي مراسم سم لمانځل کېږي نو د دوی سودا هم کېږي او که چیرته سم نه لمانځل کېږي بیا د دوی سودا مو سره خرابوي. سلام بیادرمندان باشی، اسم شما چیست؟ سلام علیکم، اسم من رسول است، یک تن از پرچم فروشای پلسوختی کابل. بسیار خوب رسول جان، پیش از این هم شما همی دکانداری اشیای مذهبی مربوط به برادرای اهل تشیع کردی؟ بله، پیش از این من همی لوازم محرمی به مدت 5 سال همی کار میکردم پلسوخته. شما در سخنانتان گفتین که 5 سال پیش هم شما همی اشیا را میفروختین. امسال فروشاتتان با سالهای دیگر تفاوت داره، کمی و بیشی داره یعنی؟ فروشات ما نسبتا گرچه شور و اشتیاق مردم نظر به محرم به هیچ عنوان کم نمیشه. هر قدر که محدودیت وضع شوه برای ما بازم ما با شور اشتیاق بیشتر محرم سوگوار عزادار خواد بودیم و با شور اشتیاق بیشتر محرم ما برگزار میکنیم. بله، سوالی بود نه که امسال از شمار این فروشات از لوازم شما چه قسم است؟ دیگه فروشات چون که همی
امارات در ابتدا یک کم محدودیت وضع کرد. در ابتدا فروشات یک کم ضعیف بود ولی فعلا دیگه محدودیت ها نسبتا رفع شده و تشکر میکنیم از امارات دیگه فعلا نسبت به قبل بهتر است. یعنی شما فروشات شما خوب است؟ بله بله نسبتا. من حیث یک بیادر مذهبی از گروه اهل تشیع باشنده افغانستان با دوستا چی پیام داریم؟ دیگه پیام ما این است که در این ایام حرم سوگوار عزادار باشن و مردانگی شجاعت از امام حسین و یا افضل یارانش باید ما یاد بگیریم، چون که امام حسین به خاطر احیای اسلام و به خاطر زنده نگه داشتن اسلام قیام کرد و وظیفه ما است که در این ایام دیگه ما سوگوار عزادار باشیم. خیلی زیاد تشکر رسول جان. خیر بدونید. تشکر از شما. درنو لیدونکو باندې مرکه او سوال او جواب سره زمونږ خبرونه د پای شیبو ته رسیږي. تاسو د خبرونې په جریان کې ولیدل چې د امنیتي مسولینو سربیره مو د هیواد او په ټوله کې د اهل تشیع اړوند دورونو سره خبرې درلودې. د دوی نظرونه مو واورېدل چې تر ډېرې کچې پورې راضي دي او وایي چې هغه محدودیتونه چې د دوی په وړاندې وررفع شوي دي او ځینې هغه محدودیتونه چې مثلا د ځینو جماعتونو کمبودي و یا هم د ځینو سقاوخانو نه جوازو د هغو دلیل او استدلال هم د ښه منطق سره وړاندې کړ چې یوازینی مشکل امنیتي ستونزې وي او اسلامي امارت ورته د هغومره سقاخانو او مسجدونو اجازه ورکړې ده چې هغوی یې امنیت نیولی شي. تاسو د امنیت په اړه هم د خلکو نظرونه واورېدل، په ټوله کې د ښاري نظم په اړه باندې هم نظرونه واورېدل. زمونږ د نن ورځې دغه خپرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا بلې خپرونې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. ښه وخت.